د بین الافغاني خبرو په اړه تازه او ښه خبر. بین الافغاني خبرې چیرته او کله شروع کیږي؟ طالب او افغان حکومت په دې اړه تازه څه ویلي دي او کومې تیارانې پیل کړي دي؟ هیله د مطلب تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. سرچینې وایي له اختر وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته تیاری نیول شوی دی. افغان حکومت او طالبان له اختر وروسته په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ غونډې ته تیاری نیسي. د معلوماتو له مخې د طالبانو د 15,000 بندیانو په خوشي کولو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې شته ټول خنډونه له منځه تللي دي او ژر به د مخامخ مذاکراتو د لومړۍ غونډې نیټه څرګنده شي. د افغان سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد او ولسمشر غني نن مازدیګر پر همدې موضوع بحث کړی. د خلیلزاد او ولسمشر غني د کتنې بحث نننۍ موضوع دا وه چې په کومه نیټه بین الافغاني مذاکرات پیلیږي او د تخنیکي موضوعاتو څرنګوالی څنګه روښانه کړی شي. ورته مهال د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د آلمان سفیر اکسل سایډل سره کتلی دي او د دواړو د کتنې د بحث موضوع د مخامخ خبرو د پیل په اړه وه. اټکل دا دی چې تر دوحې وروسته د مخامخ مذاکراتو دویمه غونډه په بون کې وشي او آلمان له وړاندې د دې اړه تیاری بوخت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.